دوکانداره ما خیر خیرات غوښتي. ښه دوکانداره پایې به زه څه شي وکړم؟ نن د روژې څلورمه ده، ما تر اوسه پورې ګسه 2 واره د پسه غوښه خوړلې ده، 2 شپې. ما به مخکې په کاټنانو غوړیان کور ته وړل، اوس مې دغه واره ګسه دا یو کاټن دا یو ډبی غوړي وړی دي کور ته. تا 10 روپۍ راکړلې، اوس پایې به زه کوم کار وکړم؟ ما به نور کلو اختر ته 3 4 جوړې کالي کول، سږ کال مې ګسه 1 جوړه کالي کړي دي. سیمانګې تر دغه ځایه راورسېدله. زموږ په کلي کې دوی سرمایه‌داره خلک دي، د پسه وس لري، سړي ته ورواخلي ورالالې کړي. موږ ته تر اوسه پورې ګی نه دی کړی، لاس کې هم راته نیولی. تا 10 روپۍ راکړي. نو زه اوس څه در سره وکړم ورور؟ زه هم تا یا پسه رااخیستی وای یا دې 40,000 نغد راکړي ولی، بیا به نو زما کار په څه ووي؟ وروره په سوال کې ما دونې فرمایشونه نه دي لیدلي، که چا 10 درکړي که 15 درکړي قبله وایه، صحیح دي؟ ورور ته ډېر ناخبره سړی یې، ته زما خیال تر اوس ګسه لا دوکانه نه یې وتلی. نن سبا هغې باچان هم چې خیراتونه غواړي دغه رنګه فرمایشونه کوي. ځه اوس ځه، ته اوس د باچانو سره ځان سمویې، ولم د 4 پټې وکړي، 3 میاشتې به د بیا د کلي وزیر سر څټي. ځه که د 10 نه خواته نه کړي ځم دلته کښېږده، ځه.